نن ورځ راغلي یو بټي کوټ ته چې دلته د وطن حاصلات مالټو بازار ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. ښه ده؟ څنګه دي مالټو حاصلات؟ بس خرید ترکي مانټه د بيدانه بيدانه یعنی دانه نه لري؟ دانه نه لري، غونډه اوبه ده. ګوري مو تر واغسته ما چې خرچه وکړه. خرچه دې وکړي. ته ولاړ دي چې ولې ګوري بس هم دې در پسې راځي. چې راځي یو ماټه باندې شپږ میاشتې خیر دی. ور وخت راځي فکر کوم. یاره یو ځل مخکې راغلی وم ښه مالټه باغ ته راغلی خو مالټې پکې نه وې ټول پړه ورسره خپله ژبه کې خبرې کوم. دانه چوډاګم دانا دانه چوډې څو کاله کار کېږي دلته دې کال سلامونه او نیکی له احترامات او پرزونه ودان یوټیوب چینل درنو لیدونکو رب تعالی دې روغ او صحتمند اوسئ. نن ورځ راغلي یو بټي کوټ ته چې دلته د وطن حاصلات مالټو بازار ده. نن ورځ راغلي دوی دلته یو خپرونه تاسو سره چمتو کوو. موږ سره تر پایه پات شئ. دلته به د باغوانانو سره او هغه اټیوال چې دلته مالټې پلوري همدا شان کوم کاریګر چې دلته کار کوي هغوی سره به مرکه لرو. تر پایه موږ سره پات شئ او خپرونه وګورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. ښه ده؟ څنګه دي مالټو حاصلات؟ بس خرید گزاره کوي. تیر کال خو که څه کال خو تیر کال په دې اندر باندې مالټې چې وی کنه خوي ها سکل مالټې چې ډېر کمزوري راغلي کمزوري راغلي. چا چې کړه داتونه کړی دي کنه هغه باندې خط دې کوم دي ابا افغانان خو دې غون خپه دي ها او د مالټو دغه چې کمزوري راغلي بيخي. او دغه دلته څومره ځوانان تاسو سره په کار باندې بوخت دي؟ دلته غزوانان شل دې څلويخ کسان موږ سره لګي 50 پورې ها شوکی والا کيبنو والا چې دا کنده تاسو دلته کوم قرارداد اخیسته؟ دلته قرارداد کړو. دلته څنګه سره ډېرې کړي دي؟ دلته خو دا بار نه خلک راځي کنه ها دا مالټې خو داخلي دې لارې درې سری ځکه یعنی دا د تازه راټول کی هم ته ډېرې کیږي. او د دې نه علاوه تاسو نور ولایتونو ته یا هیوادونو ته کابل ته لیږو جلبات ته لیږو داسې او دا سیلانیان د کوم ځای نه زیات راځي؟ زیات زړه کنه کابل نه راځي مزار نه راځي د سندري له ملکون راځي د چکر راځي بس. او دا سیزن د څو وخت پوره کیږي دا د مالټو سیزن بس دا د جدي میش پوره کیږي کنه یعنی یو حاصل او دوبل حاصل مابین کې څومره فرق دی؟ دا کال بک پس راځي بک دولس کال میش بس بیا دلته بازار هم زیات نور وختونو زیات نه بازار نه د بازار او دلته بس بندي تاسو لري د خلکو
او تو باندې دا بدا خاطر د ډکو دي چې بس دا کوئی خلدا چې خلدا خلی بزي ډېر ښه بیا تاسو نور قراردادیان لري چې تاسو کله دا پیک کوي بیا ټول قرارداد ورکوي دا خو ستاسو څه په لاره چولې دي دا خو بس یو راشي بل راشي کنه څوک 200 وخت دی څوک 300 وخت دی څوک جلبان لري څوک کابل لري ما هر سړی لګي خپل مزدوري به ځان لکه او اوس فلحال قیمتونه څه دي فلحال قیمتونه خدای 350 روپے ریټ 350 روپۍ خدر یو مختلف ځینې ځایانو کې ټول مختلف 300 او 380 او تر 400 پورې ټول مختلف ډېره زیاته مننه خوشاله اوسئ چې وخت رکابات اوسئ درنو دوستانو تاسو دغه مالټي هم داسې وګورئ ډېرې غټې دي او دغه پلورونکي سره خبرې کوو محمد جان غزان معرفي کوي او دغه مالټو په اړه راته چې دا کومې مالټې دي دومره غټې غټې دي یوس خان مې نوم دی کموال مروره دلته په ریکورډ کې د مانټې خرڅو دا ترکي مانټه د بيدانه بيدانه یعنی دانه نه لري دانه نه لري غونډه وبره او د دې پروشات څنګه د بیا دا څه حساب دی دا پروشات دي داغه نه حاصلات د دې خدي یعنی دې ته چې څه ګورم فکر کوم دا د بل نور د کوم دغه اکثر شوی نسل اکثر شوی کنه دا هم د دا خپل ترکي نسل لري ترکی نسل دی یعنی بیا دا څه حساب باندې خرڅيږي دا کوم منکتی خرڅيږي او باغونه کې چوټه هم خرڅيږي منکتی هم خرڅيږي تاسو د څنګه خلته او زموږ 400 روپۍ من خرڅو ها دوړو قیمتونه یو شی دي نه 500 روپۍ ارزانه دي هغه 350 دی دا 400 روپۍ دی بالکل او بیا خلک کم خوخی دا ډېر خوخی دا ډېر خوخی دا خوږی دی یعنی دی وبم زیاتی او وبم زیاتی دی دانه خوږه ده څنګه دا کال به کال باندې حاصلات هم د دیشته دي او ولې نه دا حاصلات شروع سیوا کیږي دی دا په دې باغونو کې کرل کی هم دې باغونه بډې کوټ باغونه کې دی بډې کوټ باغونه کې دی او دې څنګه بیا تاسو نور کوم ځای ته دغه لري ولې کابل ته وړو دغه ته وړو لري مزار بهر ته مو د دې لرو نه بهر ته خو موږ دغه نشته کنه گنجائش نشته بهر ته ولې ګوري زمينانو د مسایت چې حاصلات عمر نه لرو ډیر دا حاصلات کم دغه لري کنه دا یعنی دا په کې نازولې دا نازولې دا لږ کم ده ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ درنو سانو تاسو دغه ویډیو در سره وګورئ نن خدای دا ډیر غټ غټ سیزونه دي نور نه تر پای را سره پاتې خبرونه وګورئ درنو دوستانو تاسو نور شاټونه وکتله راځي دلته ځینې یاران هم ناست دي بنډارې جوړ کړی ده او اشپزي کې دوی سره به کینو او څه خبر به دوی څخه مو اورو سلامونه وروره سال د سیادې ښه ده خوښوي جوړې له خیره سمه ده ښې دوستان راغلي وو بس زه ترمنځ اشپز ټاکلی یم اشپز ټاکلی ښه ښه او چرګوړي دي چرګوړي باندې کړي دي د چرګوړي مو ورته راواغېستل ما چې خرچه پرې وکړم ښه خرچه دې پرې کړې او دا ولې چمچه باندې نه لري چې تا په ډکې باندې شروع کړې نه چمچم شته دی دا داسې غریب نه یو چمچم شته دی خو داسې و دې کې مې رومیانه اچولي هغې نه بیا پوټکی په دې باندې وباسو که نه د اړیکې باندې ډېر ښه راځي ښه 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 فکر کوم دا چمچه دې خاطر نه استعمالوي چې تخې تخې لاړ چې تخې تخې لاړ شي چرګوړي پسې هغه ډېر شو لږه اشپزي موږ هم کړې ده او بلدیت نور سره شته ده ډېر ښه ډېر ښه بس د اشپزي په تا باندې ټاکلې ټولو کار کړی کې یوازې تا باندې درته ټاکلې یاره ملا مې ماته شو مې کوه پوښتنه نو دغه لږ راسره دغه شروع کار نه کوي یعنې دا به ټینګر ما ټینګر یې لږ راته وینځله ښه ډېر او هغه لږ دا مرچک هغه کړه ته اوبو ته ویو نور کار ما کړی دی نن ورځ هم څنګه دا ځای وټاکل چکر ته راغلی بس د انډیوالانو ویل چې دوی دغې ته بټي کور ته ځو ماټه باغ ته چکر و او ماته به خپل ډېر پروګرام ونیسو او چکر به مو لږ خوند به ترېنه واخلو ماټو لاګانې خو هم نه یې کړي ولا چې دوه دانې مې راپټې کړې دو باندې خو شاید نور دلته ولاړ دي چې ولې ګوري بس همداسې درپسې راځي چې راځي یو ماټه باندې شپږ میاشتې خیط دی درنو دوستانو ښه خبره همدا ده چې دغه باغونه قرارداد باندې ورکول شوي دي او دوی چې کله په قرارداد باندې ورکړي بیا چاته اجازه نشته چې ته واخلي که څه موږ خپل هم راغلي ځانو سره هم راوړي دي
خو کوشش به دا وي چې سرک سر باندې خرڅي هلته واخلئ ځکه دلته خفه کېږي او دا باغوانان خفه کېږي. راځئ نور ملګرو سره به ډېره زیاته مننه. سلامونه بیا هم کابل کې درنو دوستانو. اشپز خو د دوی څخه زیات سر وټکوو دغه ملګري سره ټول شوي دي دوی سره هم کینو مصاحبه به کوو چې ټول د یو ځای نه ټول شوي او که مختلف دي. سلامونه نو ټول ستړي مه شئ. سهار صحت ښه ده په خیر راغلي یئ. اشپز خو تاسو نه ډېر زیات سر وټکوو وی درسې را پرېښي تاسو لکه چې ښه د اکبر باچا لټان هستئ. راځه ته هم راځه که نه بس مشر دی نو چې یو ځای ته ځي سړی مشر دا خو داسې کې مه کوئ الله بلا د ګردنې ملا. نه موږ هم ورسره ډېره مرسته وکړه ځان ته څنګه را چکر شوي نن ورځ هم دا ځای انتخاب کړی ده خو دلته خو سیلانیان ډېر زیات ګورم راټول شوي دي تاسو څنګه دا ځای انتخاب کړو؟ ښه دا میک در سره واخله او ته د همدې ننګرهار یې که نه کوم بل ولایت نه راغلی؟ ولا فعلي سکونت خو مې کابل دی. ښه کابل نه راغلی یم. نور خو یو د همدې ننګرهار یوازې د همدغه ځای ټارګټ کړی که نور خواته هم چکر یې وهئ؟ انشاءالله ګورو به نورو ځایونو ته به هم چکر ووهو. ښه له خیره یو ځای کېږو به موږ هم ورسره دا هم زموږ یو برخه ملګرو څخه دي غوښتل چې دوی سره هم مرکه وکړو ځکه را روانو ویډیوګانو کې هم ګورئ چې اشپزي تیار شوې ده که نه تیار شوه موږ خو در سره ډېر وږي شوي یو چې کینو. 15 منټه وخت پکې دی. دا ستا اشپزي کې هم ډېر نازونه دي وروره خو 15 منټه نور په انتظار وږي شو. انشاءالله بس تیار دی. خاطره د یو خاطره ووایې دغه ځای باندې هر کال خو راځي څه کال څه تېر کال څه خاطرې دي نه لرې څه کال څه خاطرې لرې؟ نه چنده ترخه خاطره وه ما دپاره چې هغه ته مالټه پرته وه راغېستله ویې وایي څه شی کې شاته مې د مالټه راخلم وایي راوځه دوی مې هم سره واغېسته و بس هم په خندا شولو بس په ګپ هم واغېسته او ستا د دې څه خاطرې شته دي ته خو بهر وخت راځې فکر کوم. یاره یو ځل مخکې راغلی وم ښه مالټه باغ ته راغلی خو مالټې مې پکې نه وې خوړلې. څنګه مالټه باغ ته راغلی خو مالټې مې پکې نه وې دې خوړلې. ته وایي تاریخ جوړونه فکر کوم ته بیا به سر کې راغلی یا به وروستی کې راغلی یاره همدا سیزن کې راغلی وو. دې ته وایي بدبختي اخري حد. او مالټو پسې راغلی خو مالټې مې پکې نه وې خوړلې همداسې بېرته لاړو. بس دا ستا قسمت خراب و. درنو دوستانو تر پایه سره السلام علیکم ماخی جوړی صحت دې ښه ده جوړی شپې ورځې په خیر تېرېږي په خیر راغلی که ځان معرفي کړي لیدونکو ته نوم دی نوم دی سردار محمد محمد د کوم ځای؟ زه د دلنور ولسوالۍ ما برکلي شمول شمول تقریبا د څومره وخت کې چې دغه حاصلات او کټیانو چې موږ کټای کار کوو یو 10 کال کېږي 10 کال یوازې ته که نور بچي دي تاسو سره په کار باندې؟ نه موږ یو یاران یو هلکان دي نور بچي یعنی زیاتره ځایونو کې چې ګورم د درنور خلکو کې کار کوي علت یې څه ده؟ علت یې دا دی غریبانان دي دا علت دی وفادار هم ډېر دي وفادار هم دي او بس دا کار کوي دا حلال مزدوري کوي که نه او دا خبرې دي. دلته څه ټیمه پورې کار کوئ؟ څو بجې راځئ؟ سهار راځو 7 بجې 7 بجې راځو که نه 7 بجې راځو تر ماښام 6 بجې پورې کار کوو. 11 کاله او سهار راځي تر ماښامه پورې؟ دا هر کال تاسو راځئ؟ هر کال. ښه ډېر ښه. او د مالټو په اړه راته ووایئ څو قسمه مالټې دي په دې کې؟ دې کې 6 قسمه مالټې دي. ښه دا خپل حاصلات لرو د وطن که نومونه یې واخلئ؟ یو پیروټور دی ښه یو لال بلد دی ښه یو کینو ده بل دی مالټه دی خاص مالټه او یو سنتره دی. سنتره به غټې غټې غټ دونه سنتره. هغې تخم چې کوم ځای تخم؟ دغه تخم دی. یو چقندره دی دونه کېږي که نه غټ هغه بل دی یو دا سنتره دی. خپله خورئ که نه خورئ؟ یاره کله خورو. سنتره چې دا که نه وړه ده هغه منځ کې بوسه غوندې هغې له سنتره وي او چې کلتره چې وي هغه غټ دونه څه کوي هغه دوايي دی ډېر دوايي د ټیکې چې که نه ښه ټیکې دوا دپاره استعمالېږي. دا ستن چې هغه سکندره دی یو جمعه داسې دلنه پرېږدي که نه
دا استن اوبه کېږي ها 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 ته یوازې دلته کټایي کې که نور کارونه هم ته کوې مثال دې تداوي علاج بیا څوک کوي دې علاج مزران دي یعنې تاسو د کټایي والا هو مونږ کټایي والا ها که ته ځان را معرفي کړې زه د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دغلته بس د فارمسا کې پروت یم او دغه 10 کاله کېږي بس دغه کار کوو یوازې دلته یې که نور بچین در سره بس نورو بچیم در سره دي او اوښ هم در سره دي نور دغلته تاوي به دغه د لاس مزدوري کوو رسبۍ راځو 2 بجې او ماښام ماخوستن چې څه وخت دوی اجازه وکړي بس ځو تی څنګه دي نیکان ښه خلک دي نیکان ماشاءالله ښه دلته خو سیلانیان زیات راځي ورسره په عذاب خو به نه که هغه د څارندوی والا کار هغه د هغو کار دی مونږ صرف شوکي والا یو مونږ دننه چې ننوځو بس بیا مونږ سره نه چا کار شته او نه چا سره کار شته شوکي والا بس شوکي والا ماران دا پښتو کې ورته شوکه وایي که نه شوکماران یعنې کټایي کول یا راغوڅول دی ته وایي ښه تاسو ورته خپله ژبه کې څه وایي په شی ژبه کې او په شی ژبه کې ټولول ګوند کاوم خپله ژبه کې که د لیدونکو ته ځان معرفي کړي خپله ژبه کې چې وایم چې دا چې وایي څه کار کوي او دا ټول پړه ورسره خپله ژبه کې خبرې وکړو دانه چوټاګم دانه چوټې څو کاله کار کېږي دلته دی کال دی په خپله ژبه کې په خپله دی کال ها 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 لس کال دی کال خوشحالۍ په خپل کار او خوشحالۍ دا عمر دې څومره ده عمر به انشاءالله چې 50 نه تیر شوی زلمی سړی او څو ودونه دې کړي واده او 2 درې مې کړی دی اوهو مجردانو الله مل شه ډېره زیاته مننه چې وخت راکړه ستاسو د کار وخت هم ده بس الله پاک مو په حلال رزق کې برکت واچوه او صادق خلک چې 11 کال هم کار کړی ده واقعا درندور خلک ډېر وفادار خلک دي چې پر ځکه ګورم دغه مثال د شوکي کار اوسي یا د امانتګار اوسي درندور خلک افغانستان ټول درانه خلک دي او هر ولسوالۍ خو ما چې په خپلو سترګو لیدلي د درندور خلک ډېر وفادار خلک ډېره زیاته مننه درځو له خیره درندور ته درځو ډېره زیاته مننه انشاءالله اوس ښه بس دا د ماما د خوا نه راته ډالۍ دي ښه ډېره زیاته مننه ماما درنو دوستانو تاسو د بټیکوټ د مالټو خپرونه ولیدله هیله مند یم چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي اوسي زه جاوید حضرتي او ما سره حمایت الله ساده چې بیا ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو تر هغې مو بولې الله سپارم الله په امان او ښې شوې ولرئ زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کېکاږئ له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ له لیدلو مو نړۍ مننه